سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو ښایسته او نوی وایرل ټیک ټاک جوړ کړو. ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه ټیک ټاک یې کتلی شئ ملګرو، زه یې درته ښیم ملګرو. تاسو ته مې نن نوی ډیزایني ټیک ټاک یې راوړی دی چې هغه هم وایرل ټیک ټاک دی ملګرو. څنګه کولی شو دغه رقم ته ښایسته وایرل ویډیو جوړه کړو. ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه وکته یا هم ملګرو دغه یو ملګرو په همدغه ډیزاین کې یو بل دغه هم دی ملګرو. دغه ټولې ټمپلیټ چې دی ما به تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولی وي ملګرو. که چېرته نو تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه درنه کوم، که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه په ډسکرپشن کې به تاسو ته زموږ د ټلیګرام چینل او یوټیوب چینل لینک هم میلاو شي، کولی شئ هغې ځای نه دغلته راشئ او دلته موږ لا زیات معلومات هم نشروو ملګرو. راځم د ویډیو په طرف شي ان شارټ ته ملګرو. اول به چې ته کومې ټمپلیټ ما تاسو درکړي د هغه تاسو به د ټلیګرام نه را ډاونلوډ کړئ ملګرو، او د ټلیګرام چینل لینک چې دی ملګرو په ډسکرپشن کې وي. بیا به راشئ ملګرو چې کله مو ان شارټ راوبند کړه په دغه ویډیو باندې وکلیکئ، بیا په دا نیو باندې کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په نیو باندې کلیک دلته به راشئ ملګرو، یو عکس به انتخاب کړئ خپل، ورته یو فوټو به انتخاب کړئ ورته ملګرو. زه راځم ملګرو دلته یو عکس ورته انتخابوم. مثلا ملګرو ما دغه عکس انتخاب کړ ملګرو. اوس راځم ملګرو د دغې سایز همدغومره صحیح دی ملګرو. دغلته به راشئ په دغه انسټاګرام سایز به ورته انتخاب کړئ، دغه یو ملګرو دا دوهم نمبر. بیا به دا ټیک مار باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو، بیا به دا ویډیو چې څونه غواړئ تاسو جوړه کړئ هماغومره به دا دې خوا سکرول کړئ ملګرو. چې کله مو سکرول کړه ملګرو، اوس به راشئ ملګرو په دغه 5 باندې به کلیک کړئ، بیا IP باندې. چې کله په دې باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته به هغه ټمپلیټ چې کومې ټمپلیټ ما درکړي دي ملګرو، د هغې نه به یو ټمپلیټ چاري او تاسو خوښ ملګرو هغه به راواخلئ. زه راځم مثلا دغه راخلم ملګرو. بیا به راشئ ملګرو په دغه اپشن باندې به کلیک کړئ او دا به دغسې غټ شي. دغه به هم په دغه پاس اپشن چې ګورئ ملګرو ویډیو اینډ په دې باندې به کلیک کړئ او دا به ویډیو تر اخره پورې ورسیږي ملګرو. بیا به راشئ ملګرو دغلته به راشئ کټ آوټ باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله په کټ آوټ باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته به راشئ په دغه کروما باندې کلیک کړئ. په دې باندې کله کلیک کړئ ملګرو، بیا به راشئ په دغه پاس نهان به لږ دغسې وخوځوئ او دا به دغه لاندې کوم غش چې دا به دې اخر ته ورسوئ. بیا به راشئ په دغه ټیک مار باندې به کلیک کړئ ملګرو. بیا به دغه ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو، بیا به راشئ ملګرو په دغه ټیک مار باندې به کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ، بیا به راشئ په دغه عکس باندې به کلیک کړئ. چې کله په عکس باندې کلیک کړئ ملګرو، دغه عکس به لږ دغسې خپله دغسې سیده کړئ ملګرو. دا ګورئ ملګرو لږ به یې داسې وړوکی هم کړئ او لږ به یې سیده هم کړئ ملګرو. چې کله مو سیده کړئ ملګرو، دغه ځای کې ملګرو تاسو به راشئ، اول به یو موزیک راواخلئ، هر رقم موزیک چې تاسو خوښیږي ملګرو تاسو به هغه موزیک راواخلئ. دغلته کولی شئ آډیو موزیک راواخلئ او دغه ځای کې هم تاسو کولی شئ چې د ویډیو نه موزیک راواخلئ ملګرو. زه راځم د ویډیو نه یو موزیک راخلم ملګرو. مثلا ملګرو ما دغه موزیک راواخیسته. اوس راځم په دغه ټیک مار باندې کلیک کوم ملګرو. چې کله مو ټیک مار باندې کلیک کړم ملګرو، دلته بیا په دغه ټیک مار باندې کلیک کوم ملګرو. که چېرته غواړئ ستاسو ویډیو زیاته ښایسته شي نو را به شئ ملګرو، په دغه اپشن ته به راشئ او دلته به دغه عکس چې دی ملګرو په دغه کومبو باندې به کلیک کړئ. کومبو باندې کله مو کلیک کړئ ملګرو، یعنې دغه ډیزاین کې باید موږ ته عکس راشي ملګرو. بیا به راشئ ملګرو په دغه ټیک مار باندې به کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته به دغه عکس چې دی لږ نیم کړئ ملګرو په دغه ځای کې. چې کله مو نیم کړئ ملګرو، بیا به راشئ په دغه اپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په دغه اپشن باندې کلیک کړئ، دلته به بیا یو ډیزاین بل ورته انتخاب کړئ. مثلا ملګرو زه دغه ډیزاین ورته انتخابوم. چې کله مو دغه ډیزاین ورته انتخاب کړم ملګرو، بیا به راشئ په دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړ، بیا به راشئ په دغه ځای کې به دغه غوڅ کړئ او بیا به راشئ ملګرو په هماغه اپشن باندې به کلیک کړئ او دلته به یو بل نوی ډیزاین هم ورته انتخاب کړئ ملګرو. مثلا ملګرو دغه جوړ شو ملګرو. اوس راځم د ویډیو درته پلی کوم. ملګرو تاسو کولی شئ چې دغه رقم ته هغه نور ټمپلیټو کې هم کار وکړئ یا همدغه رقم ته یې جوړ کړئ ملګرو. او دغه ټوله ټمپلیټ به چې دی ملګرو ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولي ملګرو. نو ملګرو را به شئ په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ، بیا په دغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ، نو دلته به ویډیو اتوماتیک روان شي او ستاسو ګالري ته به روان شي ملګرو. تاسو کتلی شئ. نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوي نو زموږ چینل ټیچ عمر سکلز درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ او مخکې نورو ملګرو سره شیر کړئ. نورو په لاس سپارم. د خدای په امان.